د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. مارکوس پوتزل وایي په کابل کې د کورونو د تالاشیو په اړه اندېښمن یم. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل ویلي په کابل کې د کورونو د تالاشیو په اړه اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشته د سفارت چارې له قضیه مخته وړي په دې اړه نن ټویټ کړی دی. مارکوس پوتزل لیکلي د کورونو د تالاشۍ پر مهال ګڼ عادي خلک متضرره شوي چې پکې د نړیوالو مؤسسو کارکوونکي هم شامل دي. هغه ظاهرا طالبان مخاطب کړي، ویلي دي دا یې سمه لار نه ده چې د افغانانو زړونه او فکرونه وګټي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیر وون برانټ هم د کورونو په تالاشیو کلکه نیوکه کړې وه او د خلکو ویرول او له هغوی سره تاوتریخوالی یو جنایت یاد کړی و. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له 3 ورځو راهیسې په کابل او نږدې ولایتونو کې د کورونو تالاشۍ او تصفیوي عملیات پیل کړي چې وایي هدف یې د امنیت لا ټینګښت او د ناقانونه وسلو او مهماتو ضبطول دي. او UNHCR وایي په کندهار کې مو له 3500 بېځایه شویو سره مرسته کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ UNHCR ویلي په کندهار کې له 3500 بېځایه شویو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیا میشتېدو لپاره مرسته کړې. دا خبره د UNHCR افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر لیکلې ده. د دې ادارې د بیان له مخې اصلي مینو ته د کډوالو په بیا ورستنولو کې د ملګرو ملتونو او نورو بشرپاله ادارو مرستې تر اوسه اغېزمنې تمامې شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر 2020 کال د جنګونو په زیاتېدو په افغانستان کې 15 لکه کسان له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ شول او لا هم لویه برخه بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. لیدونکو له ملاتړ مننه. ښاد اوسئ.